زدی مفتی اشرفی شرابی توایم اے شرابی که ته سل وارې فتوا ورکې د تا فتوا ته هیڅ اعتبار نشته دی ځکه چې ته یو فاسق او فاجر او شرابي انسان یې ته د بلعم ابن باعور په مسیر او منهج باندې روان مفتی ته په شنو ډالرو باندې اخیستل شوی اجیر او غلام مفتی تا خپل ځان د هغه آیت مصداق ګرځولی چې الله فرمایي فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث شراب په اسلام کې روا دي که ناروا دي تا سره خو تر اوسه د شرابو په حرمت باندې علم نشته دی چې شراب په اسلام کې روا دي که ناروا دي او بیا راشه د افغانستان په خلاف د جهاد فتوا ورکوي ولې ته خپل ځان د دغې آیت مصداق ګرځوي چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا چې په تا کې د فتوا اهلیت خو نشته دی ولیکن د شنو ډالرو په زور باندې چپن او پټګۍ در اغوستول شوی ده او په تا باندې خلک فتواوې ورکوي د الله څخه وډار شه د جهنم د عذاب څخه وډار شه د تعاون علی العثم والعدوان څخه لاس واخله او زه د ده باندې چې د یو مسلمان په دفاع کې د یو اجیر او غلام او ظالم لښکر څخه مخنیوی وکړي بالایي د مسلمان په خلاف باندې فتوا ورکړي افسوس دی تا په دې فتوا باندې د الله څخه درته حیا نه درځي د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو د سنتو څخه درته شرم او حیا نه درځي د ابوبکر او د عمر د علي او د عثمان څخه درته حیا نه درځي ولې خپل فتواوې خرڅوئ ولې د فتواو ولې د ډالرو په زور باندې هغه فتواوې ورکوئ چې ګمراه کن فتواوې دي خپل ځانونه مو هم ګمراه کړي او مسلمان ولس هم تر ګمراهي رسوي